سلامونه دوستانو، هیله ده چې جوړ روغ به وئ، روغ او خوشحاله به وئ. نن درته د کورونا د واکسینو او د کورونا د نوو شمیرو په اړه معلومات درکوم. که څه هم شمیرې ښایي ډېرې مهمې نه وي، خو بیا هم هغه کومې شمیرې چې په هر اونۍ کې انسیډنس چې ورته وي، په هر اونۍ کې په هر 100,000 کسانو کې په کورونا د ککړو شوو کسانو شمیر هغه ډېر مهم دی، ځکه د هغې د مخې بندیزونو په اړه پرېکړې کېږي. اوس له خوشبختانه چې دا شمیرې ډېرې کمې شوي دي، په ټولو ایالتونو کې له 100 راټیټې شوي دي. له 10 نه په ډېرو ایالتو کې له 50 هم ټیټې دي، یوازې په یو څو ایالتو کې 52, 53 او 56 دي چې هغه تورنګن، زارلند، بادن ورتنبرګ او زاکسن دي. په نورو ټولو ایالتونو کې له 50 هم ټیټې دي. په ځینو ایالتونو کې مثلا په مکلنبرګ، فورپومرن کې بیخي په 14 دی انسیډنس چې هلته ډېر بندیزونه کم شوي دي، او په نورو ورځو کې به نور هم کم شي. نو هیله ده چې کورونا ورو ورو کمه شي. که څه هم اوس لږ اندېښنې شته، هغه نوی واریانت چې راغلی، هندي واریانت چې ورته وایي، د هغې نه لږ ویرېږي خلک، ځکه په خبرونو مو ښایي اورېدلي وي په انګلستان کې اوس د هغې وایرس باندې خلک ډېر اخته کېږي او هغې باندې سړی ډېر زر په چټکۍ اخته کېږي. خو هیله ده چې په جرمني کې کنټرول شي او د واکسینو پروسه نوره هم چټکه شي او د دې وایرس نه نور خلاص شو د خیره. تر اوسه پورې په جرمني کې شاوخوا 15 میلیونه خلک یو ځل واکسین کړي دي، او شاوخوا 14 میلیونه خلکو 2 ځله واکسین کړي دي، چې دا 42% جوړوي د جرمني د نفوس، او دا غټه شمیره ده، ډېره شمیره ده، او هر ورځ په دې شمیرې خلک ورزیاتېږي. نو که تاسو ته هم چېرته د واکسینو چانس پیدا کېږي، خامخا واکسین وکړئ یا واکسین مه پرېږدئ. البته یو شي ته مو پام وي چې په ځینو ښارونو یا په ځینو ایالتونو کې د واکسینو جعلي سرټیفیکیټونه خرڅېږي، ځکه خلک غواړي د هغې نه استفاده وکړي، په هغې باندې سفرونه وکړي. له داسې خلکو سره مخ نه شئ او یا پیسې پرې ورنه کړئ، ځکه کېدای شي له بند سره مخ شئ او جزا درکړل شي. دې شیانو ته مو پام وي. او د دې ترڅنګ بله مسله چې دغه د واکسینو تر اوسه خو هغه 3 کټګورۍ چې دي، چې په لومړیو کټګورۍ کې خلک راځي، اولویت ورکول شوی دی، په د هغې له مخې خلک واکسینېږي. د جون میاشتې له 9 نیټې وروسته ټولو خلکو ته اجازه ورکول کېږي چې واکسین وکړي. البته ښه به وي چې اوس سر له مخکې کولی شئ له خپلو ډاکټرانو سره په دې اړه خبرې وکړئ او ترمینونه مخکې له مخکې ونیسئ، ځکه واکسین کم دي او ترمینونه زر خلکو ته نه رسېږي. یو بل نوی خبر چې همدا نن راغی، هغه دا دی چې له د اروپایي ټولنې د ډاکټرانو اتحادیې له 12 کلونو پورته ماشومانو ته هم د فایزر او بیونټیک واکسینو ورکول تصویب کړل. نو د کسانو ته به هم واکسین کېږي او اجازه ورکول شوې ده. له 9 نیټې د جون میاشتې له 9 نیټې وروسته د کسانو ته هم واکسین شروع کېږي. البته دا له دې سره اړه لري چې څومره واکسین موجود دي په جرمني کې او څومره کسانو ته باید ورکړل شي. بله مسله د واکسین شوو کسانو او هغه کسان چې کورونا شوي دي، د هغو دپاره د بندیزونو کمیدل یا بیخي له منځه تلل دي. هغه کسان چې واکسین شوي وي، دواړه دوزه یې کړي وي او د دوهم دوز نه یې 14 ورځې وتلي وي، هغه کسان غیر د ماسک د اغوستلو نه نور بندیزونه په هغو باندې نشته. او یوه مسلې ته مو پام وي چې جانسن ان جانسن واکسین چې دی، هغه یو ډوز کېږي. نور 3 ډوله واکسین چې دي، چې استرازینیکا دي، موډرنا دي او فایزر بیونټیک دي، هغه بیا 2 ډوزه کېږي، چې د دواړو ډوزو ترمنځ ممکن 4 هفتو نه تر 6 هفتو وخت وي، خو د استرازینیکا وخت ښایي بیا ډېر وي، 8 هفتې وي. بل هغه کسان چې د کورونا نه جوړ شوي وي، په تېرو 6 میاشتو کې کورونا شوي وي، خو د جوړېدو نه یې تر اوسه لږ تر لږه 28 ورځې وتلي وي، هغو کسانو ته هم اجازه شته چې مثلا یو د بل سره وویني، یا که چېرته ځي د ټیسټ د اړتیا ورته نشته، او د شپې بندیزونه خو هسې هم رفع شوي دي په ټولو ځایونو کې. دوی باندې یوازې د ماسک مکلفیت شته او نور بندیزونه په دې خلکو هم نشته، او دا د دوی لپاره یو امتیاز دی. نو تاسو هم کولی شئ واکسین وکړئ خامخا، او ما یې پرېږدئ، ځکه په راتلونکو ورځو کې اوس امتحاني کارولې پیل شوي دي. د واکسین لپاره به یو پاسپورټ خاص ورکوي، چې هغه به پاڼه هم وي او ډیجیټل شکل به هم ولري، چې په موبایل کې به در سره وي. نو کېدای شي که هغه پاس د چا سره نه وي، هغوی به نور هیوادونو ته د سفر اجازه ونه لري او کېدای شي له ستونزو سره مخ شي.
بله مسله د کورونا په اړه د ډیرو ناسمو باورونو ده او پوښتنې ده چې خلک یې لري. مثلا یوه مسله ده چې خلک نه پوهېږي، هغه یا غلطه ورته تشریح شوې ده. هغه دا ده چې ځینې خلک فکر کوي چې که سړی واکسین وکړي بیا هم په کورونا اخته کېږي او کیدای شي کورونا مرض سخت وي. هو، په کورونا سړی اخته کېږي، خو که چېرته د واکسین کړي وي بیا د دغې کورونا د ناروغۍ شدت ډېر کم وي او ښه والی دا دی چې بیا سړی د مرګ تر پولو نه رسېږي او خوندیتوب رامنځته کوي. البته وجود د دغه واکسینو سره په تدریجي ډول دفاعي سیستم جوړوي، نو کیدای شي څو ورځې یو څه موده وخت ونیسي، یعنې سم د لاسه سړی مسؤل نه دی د کورونا پر وړاندې، خو کیدای شي وروسته بیا خوندي شي. او ځینې کسان فکر کوي چې یا اوازې د ګنګوسې دي چې د ښځو امیدوارۍ ته ګواښ دی. دا اوازې هم غلطې دي، هېڅ تاثیر نه لري. او ځینې کسان بیا بله ګنګوسه دا ده چې د انسان جوړښت، هغه ارثي جوړښت چې د جینوم چې ورته وي هغه بدلوي. دا هم ډاکټران وي چې دا هسې خبرې دي او رښتیا نه دي. بله ګنګوسه چې د هغه وي چې کیدای شي د سرطان لامل شي، دا هم ګنګوسه بلل کېږي. تر اوسه هېڅ داسې ثبوت شوی پیښه نشته چې واکسین د سرطان لامل شوی وي. او ځینې کسان وي چې وینه وچوي او وینه لخته کوي. په دې اړه هم ډاکټران وي چې دا پیښې کېږي هم د خاص واکسینو سره، مثلا د استرازینیکا یا جانسن ان جانسن سره که چېرته پیښې شوي وي هم ډېرې نادرې دي، مثلا په 1 میلیون کې یا 2 کسه. نو هغسې خو سړی که په موټر کې الوتکه کې سفر کوي هم کیدای شي له خطر او ګواښ سره مخ شي، ټکر سره خدای مه کړه. نو د دې خاطره که چانس درته پیدا کېږي ډېر مهمه ده او ډېر به ښه وي چې واکسین وکړئ، تر څو کوم سهولتونه چې واکسین والا شوو خلکو ته ورکول کېږي له هغو څخه برخمن شئ. ځینې نورې پوښتنې هم شته، زه به دلته وګورم. که تاسو هم پوښتنې لرئ کیدای شي په کومنټونو کې ولیکئ، زه به ورته هڅه وکړم چې هغو ته هم ځوابونه ورکړم. بله مسله چې دا خلک وي چې ولې څو ډوله واکسین سره یو ځای کېږي. که څه هم عموما خو اصول دغه دی یا پلان دغه و چې مثلا که څوک اول ځل فایزر بیونټیک کوي هغو ته دوهم ځل هم همغه ورکړل شي، همداسې ټول واکسینونه. خو استرازینیکا واکسینونه چې په ځوانانو کې لږ ستونزې پیښې شوې، ځینې نادرې پیښې ولیدل شوې، نو بیا د جرمني دولت حکومت پریکړه کړې ده چې اوس هغه کسان چې لومړی ځل فایزر بیونټیک لومړی ځل استرازینیکا واکسین کړي دي هغوی ته دوهم دوز بیا فایزر بیونټیک واکسین ورکړل شي، تر څو د نورو ستونزو مخه ونیول شي. او دا تر اوسه څېړنې روانې دي، خو فکر کېږي چې دا به هم هماغومره له کورونا نه خلک خوندي کوي لکه څومره چې د ټولو واکسینونو اندازه ده. بله مسله دا ده چې هغه کوم نوي وریانتونه چې راغلي دي یا نوي ډولونه د واکسین دغې په وړاندې واکسین کار ورکوي که نه. په ډېرو مواردو کې چې تر څېړنې شوي دي د واکسین ګټور دي، خو تر اوسه هم څېړنې روانې دي په ځینو برخو کې، نهایي نتیجه نشته، خو بیا هم تر یوې اندازې پورې انسان خوندي کوي. د یو ډاکټر په وینا که چېرته کورونا په وړاندې سړی 50% هم خوندي شي، نو کیدای شي هغو ژوند وژغورل شي او د مرګ نه خلاص شي. نو که یو واکسین 50% هم ګټور وي او انسان د کورونا نه ژغوري او تاثیر لري، نو خامخا هغه واکسین وکړئ او ځان د خطر او ګواښ نه خلاص کړئ. بل یوه مسله چې ویلي کیدای شي سړی کورونا واکسین وکړي هم بیا هم کورونا شي، او داسې هم کیدلی شي، خو البته دغه مخکې مې چې وویل د کورونا شدت به بیا ډېر کم وي او کیدای شي سړی هېڅ پوه نه شي چې کورونا شوی دی، او کیدای شي دی بل چاته هم د کورونا وایرس ولېږدوي، دا امکان هم شته. خو ښه والی دغه دی چې واکسین شوي کسان بیا ډېر په هغو باندې بیا ډېر نه سختي. او بله مسله دا ده چې واکسین به همدا 1 یا 2 ځله کېږي، که آینده کې به بیا هم وشي. ځینو دوستانو پوښتنه کړې وه، نو څه چې اوس په اړه یې خبرې کېږي او پلان دی، نو د هغې له مخې به په نوي کال کې بیا یو ځل واکسین وشي، تر څو د خلکو دفاعي سیستم بیا ځواکمن شي او پیاوړی شي او له ستونزو وژغورل شي. او
بل دلته به زه اوس راشم تاسو پوښتنو ته. مرتضی خان ویلي چې څو ډوله واکسین دي. اوس مهال په جرمني کې 4 ډوله واکسین دي چې یو فایزر بیونټیک دي او یو موډرنا دي چې دا دواړه د یو په یو ډول ساینسي سیستم باندې جوړ شوي دي چې RNA ورته وایي NA ورته وایي او دا 95 نه تر 96% پورې مؤثر دي، اغېزناک دي په کورونا باندې. بل ډول واکسین استرازینیکا دي چې هغه هم تر دقیقه فیصدي سلنه مې په یاد نه ده، خو فکر کوم موږ یوه ویډیو نشر کړې وه تر 75 سلنې پورې هغه هم اغېزناک دي. او بل ډول یې بیا جانسن ان جانسن دي چې یو شاټ یا یو دوز کېږي، هغه هم 80% پورې اغېزناک تمامېدلی شي. که نومان وي څه دي نومونه مې درته واخیستل. مسافر ویلي چې د افغانستان پاسپورت په کوم ملک کې اسانه افزر ورکوي. په دې اړه خو زه خاص معلومات نه لرم، خو څومره چې خلکو نه خبر شوی یم ویل کېږي چې په متحده اماراتو کې په دوبۍ کې د افغانستان کنسولګري ډېره فعاله ده. اوس نه یم خبر، خو مخکې همداسې وه. پاتسون ویلي دي چې که څوک د دولت کور کې اوسېږي کولی شي خپله مېرمن جرمني ته راولي او د ژبې سند ضروري دی که نه. مېرمنې ته یې او ډېر وخت وشو چې موږ د خپلې مېرمنې کار شروع کړی دی، 2 کاله وشو ترمین یې نه راځي. دا ولې څه علت دی او کرنتین هم نشته او څومره پیسې باید اکاونټ کې ولرو. دې خو ټولو پوښتنو ته مې مخکې پخوا په ویډیوګانو کې ځوابونه ورکړي دي. په یوټیوب کې هم هغه ویډیوګانې شته، همدلته په ویبسایټ باندې هم په فېسبوک کې هم شته، که کولی شئ هغه ویډیوګانې وګورئ. نو خو عموما چې یو لنډ ځواب درته درکړم، کولی شئ مېرمن مو راولئ، البته خپل کور باید ولرئ، خپل معاش ولرئ. او بله مسله دا ده چې ترمینونه ځنډېږي، هغه د کورونا خاطره دي، ځکه په هند او پاکستان کې کورونا هلته زیاته ده. اوس په هند کې سفارت کنسولي چارې هم فکر کوم بندې شوي دي، نو کېدای شي پاکستان او افغانستان کې پخوا هم نه وي، پاکستان کې هم بندې شي. او بله مسله دا ده چې ډېر کسان راځي، ډېر ترمینونه راځي او د دې پروسې پر مخ وړل ډېر وخت غواړي، نو د دې خاطره هم د خلکو ترمینونه ډېر ځنډېږي. بل دوست ویلي چې واکسین جنسي اړیکې ته تاوان لري که نه. نه، هغه هم هسې اوازه ده، تر اوسه هېڅ داسې ثبوت شوې پېښه نشته چې کورونا د څوک شنډ کړي وي او یا یې چاته زیان رسولی وي یا یې جنسي اړیکو کې کمزوري راغلي وي. نو په دې اړه هم تشویش مه کوئ، واکسین وکړئ، ځکه دا د اوس له 1.5 میلیارد نه زیاتو کسانو په نړۍ کې واکسین کړي دي او واکسین کېږي. او دا داسې یو د ډېرو مرحلو نه تېرېږي، ساینسي مرحلې دي، ازمایښتونه کېږي په زرګونو کسانو په یوه نه، او ډېر دقت باندې جوړیږي. نو هسې هوایي نه دي، ښه به وي چې واکسین وکړئ او ځان د جنجال نه خلاص کړئ. البته یو مسله ده چې واکسین په جرمني کې جبري نه دي، خو وړیا دي، یعنې که څوک ونه غواړي خپله واکسین وکړي هغو ته واکسین نه ورکول کېږي. او بله مسله دا ده چې پیسې نه ترې اخیستل کېږي د هېچا نه. او بل دا چې یوازې د تاسو اسوایس یا پاسپورټ کتل کېږي، حتی د بیمې کارت هم نه درنه غواړي. نو هغه کسان چې په جرمني کې ثبت شوي وي او همدلته اوسېږي، هغو ټولو کسانو ته دلته واکسین ورکول کېږي. د ځینو دوستانو رښتیا دلته په مخکې موږ یو سروې کړی وی، موږ ډېرو خلکو ویلي وو چې موږ زړه نه ښه کوو، اگر چې په جرمني کې خپله د جرمني خلک جرمني اوسېدونکي چې دي، هغوی هم په هغوی کې هم داسې خلک شته چې واکسین ته زړه نه ښه کوي. خو ډېر په دې کسانو کې چې هغه د توطیې تیورۍ تر اغېزو لاندې راغلي دي یا غلطې اوازې اورېدلې دي، خو ښه به وي چې خپله په دقیق معلومات پیدا کړئ او په د هر چا په خوله او اوازو باندې باور ونه کړئ. مرتضی خان ویلي دي چې په هغه کسان چې واکسین په ځینو کسانو بد اغېزه کوي، خصوصا هغه کسان چې ناروغي ولري. ډاکټرانو سره چې خبرې وکړئ، هغوی د تاسو حالت څېړي، درته وي چې دوی پوهېږي چې که چاته واکسین تاوان ولري یا د واکسین کوم خاص ډول چاته تاوان ولري، نو هغوی ورته وایي چې تاسو د واکسین مه کوئ. مثلا ځینې خاص حساسیتونه کېدای شي ځینې خلک ولري، نو هغه بیا ډاکټر ته معلومیږي چې کوم واکسین چاته تاوان لري یا نه لري. خو عموما واکسین بې ضرره شی دی، ما خپله هم کړي دي تر اوسه یو ډوز یې، او څه ستونزه نه پېښي. تاسو به ویئ چې ولې موږ ته ویې خپله دې کړي که نه، نو واکسین وکړئ او
ځان د جنجالونو خلاص کړي. مسافر ویلي چې ډونګیانو ته واکسین ورکوي او بالکل یې ورکوي، ټولو ته یې ورکوي، هغه کسان چې په کمپونو کې دي هغو ته یې ورکوي. خو البته موږ یوه ویډیو په راتلونکو ورځو کې خپرېږي په د کمپونو کې چې خلک اوسېږي هغه په دوهمه کټګورۍ کې راځي، یعنې لومړیتوب لري له اوله کټګورۍ وروسته دوی ته باید واکسین ورکړل شي. هلته چې کار کوي څوک په کمپونو کې هغو ته هم. خو دا چې اوس واکسین کم دي، ممکن ټول کسان تر اوسه په کمپونو کې نه وي واکسین شوي، خو په راتلونکو ورځو کې بیداره اوسئ. که مو ترمین راغی یا وخت درته پیدا شو، فرصت راغی، واکسین وکړئ. او یو بل ښه د واکسینو چانس چې پیدا کېږي هغه د شپې پونکټ په نوم ځینې ځایونو کې واکسین کېږي. هغه ځایونو کې چې هلته ډېر خلک اوسېږي یا هلته ډېر خلک کورونا شوي وي یا کورونا کېږي، مثلا ډېر بیروبار په غټ ښارونو کې، بیا حکومت په هغې ځایونو کې یوه ورځ کمپاین کوي، خاص کمپاین. هغې ته مثلا ډاکټران ځي په یوه یا دوه درې ورځو لپاره خلکو ته بې نوبته واکسین ورکوي. نو همیشه د خپل ښار او خپلې سیمې په اړه معلومات ولرئ. که چېرته همداسې واکسینو ډله درغله، هغه خلک درغلل واکسیناسیون کسان، نو هغلته ورشئ، کیدای شي یو ساعت یا یو نیم ساعت په نوبت کې ودرېږئ، خو بیا چې بیا واکسین وکړئ، بیا د بل ترمین دپاره بیا دوی ورقه درکوي چې یو څه وخت مثلا یوه میاشت بعد بیا ورځئ همغو ځای ته بیا واکسین کېږئ. نو هغه هم یو ښه چانس دی د واکسینو د کولو دپاره. مسافر ویلي چې تا واکسین وکړ، تب او درد په لاس کې مې یو څه درد و او لږ داسې ستړیا وه ورسره یوه ورځ، نور بیا ښه شول. نور هم د دوستانو لیکلي دي چې موږ واکسین کړي دي او هېڅ مشکل نه لرو تر اوسه. یعنې خاص هغه کسان چې واکسینېږي بیا ته هغه لاندې وي، ته تعقیب لاندې وي، یعنې که څوک مشکل ولري خو ډاکټر ته راپور ورکوي، هغه راپورونه یې شریکېږي د دولت سره. که چېرته کوم واکسینو کې مشکل وي نو دولت خامخا د هغې مخه نیسي او بیا نور واکسین خلکو ته نه ورکوي. حاجي محمد ویلي چې که څوک واکسین ونه کړي مشکل ورته پیښیږي، او بالکل مشکل ورته پیښیږي او کیدای شي بیا د سفرونو اجازه ونه لري یا نورې ستونزې ورته پیښې شي. د یوه دوست ویلي چې بند 48 و 49 چې هست، نه پوهېږم چې هدف مو څه دی، کوم قانون دی، څه دی. هیله ده چې پوښتنه مو واضح ولیکئ. زه فکر کوم چې ډېرې پوښتنې هم ځواب شوي دي. دلته دوستان هم نن کم ښکاري، خو بیا هم که پوښتنې وي کولی شئ همدلته یې ولیکئ، یا په کومنټونو کې، مسیجونو کې، یا زموږ د جرمن میشتو افغانانو ګروپ کې هلته راشئ، له موږ سره هلته هم ګډون وکړئ. زه به په راتلونکو ورځو کې بیا هم راځم د نوو معلوماتو سره. او یوه مسله چې دا هغه دا ده چې په تېرو 2 اونیو کې زه په دفتر کې نه وم، نو که د ځینو دوستانو ځوابونه ځنډېدلي وي بښنه کوئ. نور نو ښه وختونه درته غواړم، روغ اوسئ، له ځانونو سره پام کوئ، خوشحالۍ مو په برخه.